الرحیم ټول احمدزای عثمانزای د بنوزای د مشرونو ځوانونو د سیاسي غیر سیاسي ټول شکرګزاري چې نن دې په دا جرګه کې شرکت وکړ. ملګري ډېرې تفصیلي خبرې وشولې، مشرونه وکړلې، علما هم وکړلې، ځوانونه هم وکړلې، سیاسي هم وکړلې. آخري چې کومه اعلامیات او دغه کوم چې کومه مطالبات اخ طرف ته درته درېمه د احمدزای عثمانزای او د بانیزای خاص کر د بانی ډیویژن چې کومه پهله مطالبات ا د ګیس پلانټ تو چې په هغه کې ګیس سٹور کیږي او پکې صفا کیږي ورسره دا کومینه دا خبره کو چې دغه پلانټ ته پهله پنار کې په شوا کې ولاږي که اغز کې نه وي به دا بانی په خوره باندې ولاږي. دا خبره کو چې میش په هغه باندې چار سٹارټ کړی دو میش دا د سټیج نه ورته یای ډي سي صاحب ته چې میش معلومات وکړه هغه د درویغ یای هغه نه دو سٹارټ یغه سره دومره مطالبه د میشا د بانی د خورې د دغه کومینه ته دوا اس ام اس غوړي چې دوا اس ام اس کو درمه مطالبه نوټیفیکیشن چې کیم اپروول غوړي په هغه باندې د ماړی کاپنه چې کله هده وروړي د ماړی کاپنه د ام ډي دستخوات ساين او د اس ان جی پی ال د ام ډي ساين او ورسره د ګورنمنت د مرکزی او د صوبایي نماینده دستخوات یغه سره وروړي دغه سه چروړي د مشته بیا قبیله نه وي یغه نه بعد درمه مطالبه په دا باندې می شاملي 4 غوړي چې عملی 4 دانه چې صرف د په کاغذ کې دا 4 روړي او عملی 4 نه په دا باندې می عملی 4 غوړي چې په دا د عملی 4 سٹارټ شي یغه نه بعد سلارمه مطالبه د میش د فندو چې دا ته د فند ریلیز شي دی یای چې فند نشته یا هغه دغه دو میش دا ورتیای د سټیج نه چې میاوالی ته چې دا ګیس تکیم بیا دا ته د 24 عرب ریپې منځره کړی دي بیا تو سره د میشا د اس ام اس د پلان پیسې نشته میش دا فند ریلیز کول غوړي یغه نه بعد میشا قدرتی وسایل ډیر زیات دي خو په الحال مطالبات میش د ګیستو قدرتی وسایل زه خالي صرف مختصره درته بیان کوم چې په اکه کاپر دي تانبا دو سونادو کرومایټ تای سیلور دي یورینیم دي او جنگلیات چکیم دي په دا کې صرف د یو کیسه خالي کړل غوړه د یورینیم چې دا په اټم بم کې ها استعمال کیږي او دغه نه بجلی ها جوړیږي دا د وزیرستان باقاعده غرینه دي د یورینیم چې مطلب دمره قیمتي کونی دي او دغه سیوري هغه سره امیجا سمدا جی حقی صادر توکړه په دراون اتوار په 12 تاریخ باندې د امانه یو احتجاج پاسون دی د بانی په خوره باندې چې هغه صرف او صرف د امن پنوم او د وسایل پنوم باندې دی په دا کې په 4 دو چې د احمدزای عثمانزای او د بنزای څوره علما مشرون ځوانون دي یا سیاسي دي که غیر سیاسي دي چې په دا کې شرکت وکړو دغه مسله امیشتوس مشترکه دو یغه نه بعد راونه جرګه د ګیس جانی خل په خوره باندې دو په 19 تاریخ د اتوار په ورځ ان شاء الله د جانی خل په خوره باندې شي اتو سه یور بیا ها په اخر کې ډیره مننه مهرباني خوشول